سلامونه ګرانو دوستانو. تیر ځل مو د غواګانو د بقایا د مینټیننس د اړتیاو په اړه باندې وغږېدلو. دا ځل غواړم چې تاسو ته زه وښایم چې د غواګانو په جیره کې موږ د شودو د تولید لپاره انرژي څنګه محاسبه کړو. یعنې د 1 کیلو شودو د تولید لپاره د انرژي په سیستم باندې څومره انرژي ته ضرورت دی، تر څو وکولی شو چې بیا موږ تخمین وکړو چې غوا که 50 کیلو شوده کوي د هغې دپاره موږ څومره انرژي ته ضرورت لرو. د دې دپاره چې وپوهېږو چې زموږ د 1 کیلو شودو د تولید دپاره څومره NEL یا نیټ انرژي پر لاکټیشن انرژي ته اړتیا لرو، نو تاسو ته به لازمه ده چې تاسو د شودو په داخل کې د پروټینو او د غوړو اندازه معلومه کړئ، تر څو وکولی شو چې موږ لومړی خپل اړتیا پیدا کړو، ورپسې چې دی بیا خپله جیره یا کوم غذایي مواد چې غواګانو ته تیارو د هغې دپاره سنجش وکړو. لکه څنګه مې چې مخکې په تیره ویډیو کې تاسو ته یادونه وکړله چې غواګانې د بقا دپاره انرژۍ ته اړتیا لري. په همدې اساس د بقا د انرژۍ نه وروسته چې د شودو د تولید انرژي ته محاسبه کیږي، ورپسې بیا د بیا زیږونې انرژي محاسبه کیږي. د بقا په انرژي کې عموما غواګانې ګرځي، حرکات کوي او خپل د ژوند د ضرورت دپاره کوم انرژي ته ضرورت لري هغه موږ محاسبه کوو. بیا د بقا انرژي راخلو، ورسره خوا کې د تولید انرژي جمع کوو. د دې دواړو مجموعه چې ده دا بیا موږ ته داسې یو حاصل راکوي چې په هغې کې غواګانې هم ژوندۍ پاتې کیږي او هم د شودو تولید کوي. د NRC په نوي سیستم کې موږ د شودو د تولید لپاره د غواګانو په جیره کې انرژي چې ده دا په نیټ انرژي فار لاکټیشن باندې محاسبه کوو او د دې اندازه ګیري چې دا هغه میګا کالوري پر کیلو ده. د دې دپاره چې وپوهېږو چې غواګانې مو څومره انرژۍ ته اړتیا لري، نو د ټولو څخه مهمه خبره دا ده چې تاسو باید په شودو کې د غوړو، د پروټینو او د لکټوزو اندازه تاسو ته معلومه وي. 9.9 چې دی ثابته ده چې دا ضربو په 1 کیلو شیدو کې د څومره د غوړو اندازه څومره ده، دا باید په کیلو باندې ولیکل شي. ځکه ما چې کوم عدد معلوم کړی و هغه په ګرام باندې و، نو 46 ګرامه غوړي په 1 کیلو کې، دا چې کیلو ته موږ غواړو 0.0 ته وړي، بیا دا جمع کوو ورسره 15.5 او بیا دا 15.5 ضربو په 0.042 کې دا د پروټینو اندازه ده، ځکه دا موږ کیلو ته اړولې ده، مخکې په ګرام وه، او بیا دا جمع کوو د 3.95 او د 95 بیا چې دی دا ضربو په 0.040 یا د لاکټوزو اندازه ده چې دا موږ مخکې په ګرام لیکلی او کیلو ته هم تبدیل کړې وه. د دې مطلب دا دی چې 0.1 یا 814 میګا کالوري 0.1 میګا کالوري انرژي د 1 کیلو شودو تولید لپاره چې په هغې کې 46 ګرامه غوړي او 42 ګرامه هغې کې پروټیني او 40 ګرامه په هغې کې چې لکټوز د هغې دپاره څومره انرژۍ ته ضرورت دی، 0.1 ته ضرورت دی. اوس که چېرته موږ وغواړو چې یو غوا د هغه 30 کیلو شوده کوي، نو څنګه به کوو؟ راځو دا مساوي کوو، دا ضرب د څو کوو؟ ضرب د 30 کیلو. نو موږ ته عدد څو راغی؟ 40 راغی. نو د 30 کیلو شودو دپاره څومره ته ضرورت لرو؟ 40 ته ضرورت لرو. که مثلا دا 15 کیلو کو، نو څومره ته ضرورت لرو؟ 12 ته ضرورت لرو. که دا چېرته مثلا موږ 20 کیلو کو، نو څومره ضرورت لرو؟ 14 ته ضرورت لرو. ښه، که چېرته موږ وغواړو چې د غوړو اندازه زیاته کړو یا کمه کړو، کولی شو چې مثلا که زموږ سره په چېرته په 1 کیلو شودو کې د غوړیو اندازه زیاتېږي، مثلا 50 ګرامو ته لاړه شي، نو تاسو وګورئ د عدد کې 0.0 زیاتوالی راغی، 0.15 میګا کالوري نیټ انرژي پر لاکټیشن شوله. که دا مثلا کمیږي د غوړیو اندازه، مثلا راځي 390 ته، په همدې اندازه باندې دا کمیږي. په همدې ترتیب باندې د پروټینو اندازه که چېرته مثال درکړم زیاتېږي کمیږي، نو د شودو د تولید کومه د انرژۍ اړتیا چې ده دا څنګه کېږي؟ زیاتېږي او کمیږي. نو ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو باید په دې پوه شئ چې
د شیدو په تولید کې مو په کومه اندازه غوړي او په کومه اندازه پروټین او لاکټوز دي. بیا کولی شئ چې د هغې نه وروسته خپل معلومات تاسې محاسبه کړئ.